سلامونه ملګرو، ماجد محمد یم. څنګه تاسو پته راځه اسلامیه کالج ته راغلی یم. دلته اوس یم اسلامي کالج کې پاتې کېږم. یاره کور وي او کالج چې کوم دی کالج وي. دغه کالج کې که هر څومره سهولت تا ته درشي خو که ته خوږ هم شي تا باندې د چا څه او که ته په کور کې ستا لږ ځای خوږ شي نو ستا مور تا باندې دردېږي، ستا مور په تا باندې درد کوي، ستا سره د غمرازۍ دپاره څوک وي، ستا پلاس باندې اټوپیس پورې کړي. ځکه چې اوس ما باندې دلته یو هلک چای را باندې واړو، چای پروګرام و د چایو. ما باندې چې کله چای واړو زما دا غونډ مټ چې کوم دی ډېر زیات توچ شو، ډېر زیات انتهایي توچ شو، ډېر دغه یې کوله سوی یې کوله، سوی درد یې کوه، جامې مې غونډې څښا شولې، دې مټ نه واړه دا غونډ لاس اوس هم ډېر زیات سوی کوي. کالج کې پروګرام و زمونږ د هغې د وجې نه زما لاس پې ډېر زیات وسوځېدو په دغه باندې په چیو باندې. چای ډېر زیات ګرم و انتهایي. کور وي او کالج وي. هغه یاسر اکمل روغاني وایي و چې بلد نه وي بهر سړي له خوب نه ورځي او په اولي ځل مسافر سړي له خوب نه ورځي او ځان دې په دې غرض اوده کړو چې دی هم اوده شي، داسې په نیمه شپه نه هر سړي له خوب نه ورځي. او یو بل شعر هم پکې دی. دلته د اسلامیه کالج چې کوم جومات دی اوس راوتله لمونځ مو وکړو، باره هغې ته ورکوټه غوندې کې د ګراونډ بچی دی هغې ته راغلم. منیر بنیری صاحب وایي حرام نه وه مکروه شان نشې را باندې وکړه، د ډېرو ګناهونو نه توبه یې را باندې وکړه او اذان یې وکړو زه یې د ماسخوتن د مونځ امام کړم چې شپه کله پخه شوه نو ټپه یې را باندې وکړه او زه په ړومبي دیدن بیخي ګونګې ولاړم، د نوې یارانې زړه قصه یې را باندې وکړه او خبرې د شاتو او شکرو نه خوږې وې، کمال یې وکړو په بل کلي کې شپه یې را باندې وکړه. ملګرو کالج کې اوس یم اسلامیه کالج کې یک تنخوا یوازې ګرځم ځکه چې نن زما په اسلامیه کالج او پېښور پوهنتون کې اولنۍ ورځ هم ده، اولنۍ او د چایو دا کیسه هم ما سره وشوله. ډېر زیات د وې دردولی مې، ډېر زیات سویه کوي اوس هم ډېر زیات سویه کوي یاره. ځکه دلته سهولت هغه رنګ کوم تا چې په کور کې ملاویږي، کوم چې ستا د مور په یو پوکي باندې ستا نه هغه درد لرې کېږي. نو کالج کې لا یوازې یم، یک تنها یم انشاءالله او ګرځو به د دې قام، د دې وطن، د دې پښتون قام، د پښتو ژبې، د پښتون کلتور، د اسلامیه کالج د سټوډنټانو مرسته به کوو، هغوی سره به منډه تړله او هغوی دپاره به په میړانه طریقې سره به موږ غږ پورته کوو. پروګرام و د پښتون سټوډنټ فیډریشن، بیا افتخار حسین صاحب راغلی و او نن چې کومه خلبرداري وه د پښتون سټوډنټ فیډریشن پی ایس ایف کوم چې نوي ملګري کابینه منتخب شوي وه د هغې خلبرداري لپاره میا افتخار حسین او حسن شاه یوسفزی صاحب چې کوم د پښتونخوا عوامي نیشنل ګوند
ستر سیکرټري دی، جنرال سیکرټري چې موږ ورته کوم وایو. نو د هغې پروګرام کې بس مړه ملګری یم بس پوه نه شو. بیا ویل خفه نه شي ځکه چې اوس زه ناست یم چیس کوم هغه رامنځته پاتې چې واړو. بس الله دې رحم وکړي نو